سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. څنګه کوی شو بایننس صرافي کې فری او وړیا ډالر ډېرې په اسانۍ سره ترلاسه کړو. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ښکلي ویډیو ده او که دغه ډول ویډیوګانو شوق او علاقه مند یئ چینل سبسکرایب ټلیګرام چینل لازمي جوین کړئ چې لینک یې ډسکرپشن کې ږدم. خپل بایننس به مراوات کړئ دوستانو. دلته به د مور په برخه باندې کلیک واخلئ. لاندې به راشئ. دلته منتلی چیلنج آپشن ده. د منتلی چیلنج آپشن باندې به کلیک کړئ. په دې کې هره میاشت دوستانو چیلنج راځي. ټوکنونه تاسو ته په چیلنج کې درکوي. فعلا هم د نوې میاشتې چیلنج شروع شوی چې دلته تاسو وینئ دا به انډ کیږي د را روانې میاشتې په اول تاریخ یعنی 12 اول. نو دې کې تاسو کولی شئ دغه سپینر ته وکړئ او فری ایکس پی ایل ټوکن له 1 څخه نیولې تر 1000 دانو پورې وړیا ترلاسه کړئ. دا اوس څنګه د سپین لپاره باید تاسو دغه ټاسکونه تکمیل کړئ. دا ډیلی ټاسکونه دي، صحیح ده. روزانه کوی شئ تکمیل کړئ او سپینر ترلاسه کړئ. سپینر ته وکړئ. په دې کې دغه یو ما اوس تکمیل کړی وی چې $500 څنګه وکوئ. تاسو ټریډ وکوئ په سپاټ کې. نو د دې کار لپاره به دوستانو دلته تاسو ته خپل هم د ټریډ آپشن درکوي. صحیح ده. دا لومړنی وي چې $500 سپاټ کې وکوئ. دا دوم وي چې $500 فیوچر کې وکوئ. یو چانس درکو د ټریډ. دا اوس څنګه تکمیلیږي. جله دې برخې څخه وځم راځم په اسانه طریقې تاسو ته تکمیل ښیم چې فیس هم در باندې رانشي. ټریډ باندې به کلیک کړئ. دلته به ورته په دې ځای کې تاسو USDT ته انتخاب کړئ. USDC اخلئ بیرته یې سیل کوئ. فیس نه لري، 1 سنټ هم تاوان نه کوي. نو دلته راځئ مثال په ډول د 50 اخلئ، د 100 اخلئ. مثال زه د 10 اخلم ځکه ما ټاسک تکمیل کړ. د 10 به بای کوئ دوستانو. USDC د 10 ما بای کړله، بیرته به د 10 سیل کوئ. صحیح ده. نو څنګه شو موږ ته دوستانو $10 والیوم حساب شو. په یو ځل بای $10 په یو ځل سیل. نو په همدې ډول یې اخلئ د $500 واخلئ، د 100 اخلئ او ټوټل بای او سیل سیم $500 والیوم څو. دا ټاسک پوره شو. راځو دوم ټاسک ته چې د ویلیو $500 فیوچر وکړئ. په فیوچر برخه کلیک کوو. اول به په دغه پورته ډیټا یا جمع کلیک کوو. اول به رښتیا کوین انتخاب کوو. دلته هم تاسو USDC انتخاب کړئ. USDC چې نه فیس لري دوستانو، نه جیګ او ټیټ کېږي چې تر څو تاسو تاواني کړي. نو ما USDC ورته سرچ کوم. USDC به راسي. USDC راغی، همدا اول کې ده دوستانو. صحیح ده. نو په دغه برخه کې بیا لږ معمولي فیس لري، خو سپاټ کې څه خاص فیس نه لري. هلته فری ده. دلته ممکن 5 سنټو پورې کټ کړي. دلته به اوس په دغه ډیټا غوندې نښه کلیک کوئ. فیوچر برخې ته به $100 انتقال کوئ. زه تقریبا شاوخوا یو $10 انتقالوم. غواړم په 100 پروسه تکمیل کړم. دا د 100 مې انتقال کړم. دلته به ایزولیټ انتخاب کړئ. لیوریج به راکم کړئ دوستانو. لیوریج 1 کې کېدی، 2 کې کېدی تر څو تاوان ونه کوي. زه خپله تقریبا 2 کې کړم. زما په نظر بهتره ده 2 راته. په 2 مې کېښوده. دا لیمټ به کلیک کړئ. دا به په مارکیټ انتخاب کړئ تر څو دا کار هم ضرور شي ځکه لیمټ لږ ټایم نیسي. نو زه دلته راځم. دا به واس کړم. ګورئ په تقریبا څه کم $40 باندې دا موږ ته وازئ. نو زه اول لانګ وهم. لانګ مې ووهلو دوستانو. ګورئ نه په تاوان کې نه په ګټه ځکه دا سټیبل کوین ده. بیرته کلوز وهمه. دا بند شو. نو بند شو دوستانو. $80 موږ ته پر دې کې والیوم حساب شولو دوستانو. صحیح ده. $80 حساب شو. 4 سنټه له موږ نه فیس کټ کړ. نو دغه برخه بیا لږ معمولي فیس لري، خو که تاسو بیا نه غواړئ دا هم مشکل نه ده. خوښه مو تکمیلوئ، خوښه نه تکمیلوئ، سپاټ یې بیا تکمیل کړئ. خو زه غواړم تکمیل یې کړم دوستانو. $80 مې وکړه. اوس بیا راځم $80 نور کوم. نو بیرته یې کلوز کوم. نو دا بیا مې هم $80 وکړه. بیا یې 4 سنټه فیس کټ کړ. نو په همدې ډول یې کوم او چې 500 تاسو ته بیا ښیم. ښه نو ملګرو $500 والیوم مې د فیوچر پوره کړ. 25 سنټه یې رانه کټ کړل. نو دغه برخه لږ فیس لري بیا دوستانو. خو تاسو یې کولی شئ له دې تیر شئ. صرف سپاټ روزانه وکوئ. یو ټاسک واخلئ ځکه 25 سنټه روزانه مه مصرفوئ. خو ما مصرف کړ پر دې چې تاسو ته پروسه وښیم. بیرته هوم صفحې ته راځو. په مور آپشن کلیک کوو. لاندې راځو منتلی چیلنج برخې ته. منتلی چیلنج برخه به زه را پیدا کړم. دغه ده منتلی چیلنج برخې ته راغلم. اوس به دوباره دا ټاسک موږ ته تکمیلي او ریوارډ به کلیم کړو دوستانو. نو زه راځم لاندې راځم. دا به اوس موږ ته تکمیل شي له خیره. لږ ورته صبر کوم. نو څنګه چې ګورئ ټاسک تکمیل شو. کلیم ریوارډ وهم. دلته به موږ ته یو سپینر راکړي. نو دا د سپینر راکوکې وه. راځم دا به ته وکړو. به ګورو څه وځي. خالي نه وځي دوستانو. خاص صفر پکې نشته. یا یو وځي درته یا به ډېر وځي یا کم. نو ګورئ ما ته یو وته. دا یو به موږ ته کله راکړي. دا به دوستانو 48 ساعته وروسته موږ ته ریوارډ هب ته اضافه شي. ریوارډ هب آپشن به مو 48 ساعته چک کوي. دا درته راځي. او دا ټاسکونه بیا دلته ټایم فعالېږي. یعنې دومره ټایم بعد بیا کولی شئ راشئ بیا یې تو کوئ او بیا سپینر کې خپل چانس ترلاسه کوئ. نو واقعا پروسه یې ښه ده، خو تاسو کوشش کوئ صرف د سپاټ والا یې پوره کوئ ځکه فیوچر یو 25 سنټه فیس لري دوستانو. او دغه 2 ټاسکه دا یو او دا لږ څه سخت دي. زموږ د وسې نه دي، خو دغه اول ممکن زیات کسان پوره کړي. زه یې درته تشریح کوم. یو نفر ریفرل کوي دوستانو
چې هغه بایننس اکاونټ نه وي ستاسو په لینک جوړ کړي او $50 باندې سپاټ کې ټریډینګ وکړئ، یعنی $50 په اندازه والیوم پوره کړي. بیا تاسو ته څنګه د 15 سپینره درکوي. نو دا هم له دې نو جایزه به بعد له 48 ساعتو تاسو ته په ریوارډ هب کې راشي. ریوارډ هب به مو بیا چک کړئ دوستانو. ریوارډ هب کې دغه د ریوارډ هب نو دلته به تاسو ته یو کوپون درکړل شي. صحیح ده، دلته به تاسو ته ما کوپون یا وچر درکړي، کلام به کې تاسو ته به فری ایکس پی ال ټوکن درکړي. نو دغه پروسه ویله د خوښي وړ مو